سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ شلمه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 11 سره برابره ده. شبنم وزري یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره پر تعامل ټینګار. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت سرپرست له افغانستان سره د نړۍ تعامل یوه جدي اړتیا بللې ده. د افغان او ایراني چارواکو لیدنه. یاده لیدنه کې د اسلامي امارت لوړو زده کړو وزیر د ایران د روغتیا له وزیر سره پر دوه اړخیزه همکارۍ خبرې کړې دي. او د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د متحده عربي اماراتو سفیر سیف محمد الکتبي سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت سرپرست له افغانستان سره د نړۍ تعامل یوه جدي اړتیا بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت سرپرست امنیت شورا غونډه کې له افغانستان سره د نړۍ پر تعامل ټینګار کړی دی. د دې ترڅنګ هندي استازي په یاده نسته کې د پاکستان ترهګري غندلې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ یې کړی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې د روسیې استازي بیا زیاته کړې چې په افغانستان کې له ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي چې په خبره یې پکې قومي، ژبني او نور تبعیض نه وي. د اسلامي امارت لوړو زده کړو وزیر د ایران د روغتیا له وزیر سره لیدنه کې پر دوه اړخیزه همکارۍ خبرې کړې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم ایران ته د خپل رسمي سفر په لړ کې د یاد هیواد روغتیا وزیر محمد رضا ظفر قندي سره لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د طب پوهنځیو د پیاوړتیا، د هغې له ډلې د ګډو کنفرانسونو جوړولو، د استادانو د تجربو شریکولو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. هاشمي زیاته کړې چې نوموړي د غرض د ایران پیام نور او شهید بهشتي له سترو پوهنتونونو څخه د لیدنې ترڅنګ د یادو پوهنتونونو له استادانو سره په دوه اړخیزه همکارۍ هم خبرې کړې دي. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د متحده عربي اماراتو سفیر سیف محمد الکتبي سره لیدلي. جلالي یاده لیدنه کې په روغتیایي برخه کې د متحده عربي اماراتو له لوري د مور او ماشوم لپاره د 10 روغتیایي مراکزو جوړولو، هرات ولایت ته د هیموډیالیز ماشومانو سپارلو، جوزجان او فاریاب ولایتي روغتونونو ته د درملو پر همکارۍ، د کابل شیخ زاید تخصصي روغتون روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، پکتیا ولایت کې د نوي روغتون جوړولو، د پولیو ناروغۍ لپاره د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ په روغتیایي برخه کې د دوامداره همکاریو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د غرض د 318 روغتونونو لپاره د عصري طبي تجهیزاتو برابرولو، د پولیو په له منځه وړلو، د غیر ساري ناروغیو په تشخیص او درملنه، د کابل شیخ زاید روغتون کې د رادیولوژي اړوند تجهیزاتو برابرولو او ځینې نورو اړینو تخصصي برخو کې د ظرفیت لوړونې او اړینو همکاریو اړوند غوښتنه کړې. له بل لوري د متحده عربي اماراتو نوي سفیر د روغتیا سکتور کې خپلو دوامداره همکاریو ته په اشارې د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول برخه کې د بشپړې همکارۍ او مرستې ډاډ څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي د عامې روغتیا وزارت سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د هرات والي د ملګرو ملتونو له یو شمېر سازمانونو استازو سره لیدلي. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې د یاد ولایت والي شیخ مولانا اسلام جار ختیځ زون کې د FAO، UNOPS، UNHCR، UNDP سازمانونو استازو سره لیدنه کې په زیانمنو سیمو کې د همکاریو د دوام په اړه خبرې کړې دي. د یاد دفتر په وینا اسلام جار د پروژو د پلي کېدو په برخه کې د سیمه ییزو ادارو او موسساتو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی. نوموړي هیواد کې اقلیمي بدلون یوه لویه ستونزه او د کډوالۍ اصلي لامل یاد کړی. د دې ترڅنګ یې د پرمختللو اوبیزو سیستمونو او معیاري کرنې برخه کې د بزګرو د روزنې غوښتنه هم کړې ده.
او وروستی خبر هم دا چې د افغاني سرې میاشتې مرستیال د اسیا لپاره د ناروې سره صلیب له استازي سره د همکاریو د پراختیا په موخه لیدلي. د افغاني سرې میاشتې مرستیال حافظ عزیز الرحمن د اسیا لپاره د ناروې د سره صلیب له استازي ویني سیدواردي سره په خپل کاري دفتر کې د بشري خدماتو د لا پراختیا، د ګډو همکاریو د پیاوړتیا او ملاتړ د دوام په موخه کتلي. د افغاني سرې میاشتې مرستیال زیاته کړې چې د سرې میاشتې له لوري په بیړنیو حالاتو کې چټک او پر وخت خدمات د دې خیریه ملي ټولنې سره د کاري شریکانو هر اړخیز ملاتړ څرګندوي او د ناروې د سره صلیب څخه د پراخي همکارۍ غوښتنه کړې. بلور سیدواردي ژمنه کړې چې راتلونکي کال کې به له افغاني سرې میاشتې سره روغتیایي خدماتو کې د پراختیا ترڅنګ د بیړنیو حالاتو په مدیریت کې د همکاریو د پراخولو او د نورو منابعو جلبولو ژمنه هم کړې ده. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې د الله په امان.